د مومند ضلع هډ کوارټر غلنۍ کې د حق دو تحریک لخوا د بجلی د پرلپسې لوډ شیډینګ د سرحدي سیمې د سړک د کار د بندش او مقامی چینچیانو ډریورانو ته د پولیس لخوا د جرمانو خلاف سخت احتجاج کړی دی او دوی 3 ساعته د غلنۍ ګریس سټیشن مخې ته د باجوړ او پیښور سړک بند ساتلی وو. دوی په لاسونو کې تورې جنډې هم نیولې وي او د وابډې خلاف نارې ووهلې. وروسته د حق دو تحریک مشرانو مجید خان او صفدر مومند د وابډې ایس ډي او اسف اقبال اے سی بایزی سکندر خان او ډبل اے سی عثمان حمزه ایس ایچ او سردار حسین سره کامیاب مذاکرات تر سره شو چې پکې د بجلی د لوډ شیډینګ خاتمه د پاره یو هفته مهلت ورکړې شو. دستوري ته د مجید خان وینا وا کوم لاړو ګریډ ته او د ګریډ والا سم خبره د 3 غنټو چې کوم هغه د پاک نه کوم بجلی وا هغه با کو خراب شولا یا ټریپ شولا یا بل ټریپ شو هغه موږ ته بل ټیم هم را پریدي د نه ورځې پورې موږ هغوی له ډیډ لاین چې دا به ته موږ د نه پورې دا سیستم موږ لیټر ولیږو نو په هغه لیټر کې دا ویلو اسانه مسله دا به وشي. دویم نمبر زمونږ د روډونو مسله ده هغه موږ سره ډي سي او اے سی ټول هلته په انتظار ناستې دي هغه هم راسه خبره 50% منلې ده دا نور اوس ورځو. دریم نمبر موږ د چینچیانو خبره ده هغه ډي پي او هلته هغه هم راغوښته ټوله محکمه ناستې چې دغه تاسو موږ ټول پاکستان کې کوه ما سبب مې ټول پاکستان کې تا سبب نه دغه خبره وشوله. نو دغه زموږ مطالبات ان شاء الله تعالی دغه مطالبات هغوی ومنل نو ان شاء الله تعالی قومه زه ته دا یو خاص کوم یو به ستړي کېږئ نه یو به خبره ته کومه چې ستړي شولئ او کور کې کېناستلې هېڅ نشئ حاصلولی که دا نن زموږ ډیمانډ پوره نشي او زموږ خبره پوره نشي نو سبا له به روځو بل سبا له به هم روځو بیا به هم روځو بیا به هم روځو روځو به که نه روځو به که نه حق دو حق دو. دوی وایي چې د سړک د کار او د چینچیانو په جرمانو به هم اعلی چارواکو سره خبرې کولی شي او مستقل حل به یې راویستلی شي. د احتجاج په وخت د تلو راتلو خلک د بیلابیلو ستونزو ښکارو. په احتجاج کې د حلیمزو د بیلابیلو سیمو عام ولس هم په ګڼ تعداد کې ګډون وکړ. مومند قبایلي ضلع نه د وحدت نیوز لپاره ګل محمد مومند.